افغانستان زموږ د پلارو د نیکه ګور دی، ګورستان دی. زموږ پلارو نیکه هلته ښخ دی. نن په دې منځ کې یو لیکه راغلې ده. پاکستان زموږ ملک دی، هغه وطن زموږ د پلار د نیکه اداره ده. موږ پاکستان ماتول نه غواړو، موږ پاکستان چلول غواړو، لیکن داسې نه چلوو چې زه به په خور شمار یم، داسې نه چلوو چې زه به د کونډه ښځه شمار یم، چې ستا د مور اختیار حق و زما د مور به وي، چې ستا د پلار کم حق و زما د پلار به وي، چې ستا د لور کم حق و زما د لور به وي، چې ستا د زوی کم حق و زما د زوی به وي، چې ستا د ژبې کم حق و زما د خوارې پښتو به وي، چې ستا د ملا د ماجت کم عزت و زما د ملا د ماجت به هغه عزت وي. دا پاکستان تر قیامته در سره چلو. چې ستا در لاس لاندې وو، ستې باچا وې، هغو یې ټمبمان جوړ کړل، هغو لښکرې جوړې کړې، هغو جهازونه جوړ کړل. موږ لا تر اوسه پورې په سپارلو عادت چې سپاره جوړه کړو. هغه خلک چې د باچۍ په طرز نه پوهېدل، له تا یې زده کوله، نن د هغو نیتونه خراب سوي دي. موږ د چا سره جګړه نه کوو. یوه خبره د دنیا ده، پښتونخوا میلیون پاټۍ یا هر پښتون به دا د خدای سره واده کوي، د ځان سره به واده کوي، د خپل کور بچانو سره به واده کوي چې په دنیا کې د ظالم او د مظلوم جګړه وه، زه به د مظلوم ملګری یم، خامخا به یې ملګری یم. که زورور یې په هره خوا وي، زه به د مظلوم ملګری یم. دا به زموږ خوی، دا به زموږ عادت وي. په سیمه کې د موږ سره په علاقه کې خلک پراته دي. افغانستان زموږ د پلارو د نیکه ګور دی، ګورستان دی. زموږ پلارو نیکه هلته ښخ دی. نن په دې منځ کې یو لیکه راغلې ده. پاکستان زموږ ملک دی، هغه وطن زموږ د پلار د نیکه اداره ده. موږ پاکستان ماتول نه غواړو، موږ پاکستان چلول غواړو، لیکن داسې نه چلوو چې زه به په خور شمار یم، داسې نه چلوو چې زه به د کونډه ښځه شمار یم، چې ستا د مور اختیار حق و زما د مور به وي، چې ستا د پلار کم حق و زما د پلار به وي، چې ستا د لور کم حق و زما د لور به وي، چې ستا د زوی کم حق و زما د زوی به وي، چې ستا د ژبې کم حق و زما د خوارې پښتو به وي، چې ستا د ملا د ماجت کم عزت و زما د ملا د ماجت به هغه عزت وي. دا پاکستان تر قیامته در سره چلو. داسې نشي کېدای چې ستا مور به ډاکټره وي، زما مور به د غوا په غوجل کې څپاړې پر دیواله وي. دا پاکستان ولکه در سره ومنم چې نن مې لاله زه به سیال یم. پاکستان نه چلېږي، پاکستان نه چلېږي چې دلته یو آیین بحال نشي. نن آیین نشته. آیین عزیزانو، آیین د انسانانو منځ کې یو پښتو وي چې کلی به څنګه چلوي، د شپانه به څه تنخوایي، مولوي صاحب کار به څوک کوي، پښته به خلک څه ورکوي، کښت به څنګه کوو، کرونده به څنګه وي، جومات به څنګه وي. دې ته د کلي چارې، دې ته آیین وایي. په پاکستان کې یو آیین و، آیین دوی د منځه ویوست. عزیزانو، بله خبره خطرناکه دا ده چې نن موږ راغلي یو زیارت له. زیارت اوس د کشنۍ ښارګۍ دی. دا زیارت عزیزانو، په دې کې د پښتانه دا موږ چې ناست یو ګډ، د دې ډېر درانه نیکان دلته پټ دي. په دې زیارت کې ملا شادو پټ دی. ملا شادو د سادزۍ سیدان د دې نیکه، د لیاقت هغه یو نیکه قاسم تبریزی دلته پټ دی. رئیس رئیسانی د رئیسانیانو پلار دلته پټ دی. باګړ نیکه، باګړ سیدان، باګړ نیکه دلته پټ دی. میاڼی نیکه دلته پټ دی. نن عزیزانو، د دې سپین ږیرو ارواحان به خوشحاله وي. د دا خلکو چې بچیان یې کتران یې زوی دی، میاڼی یې زوی دی، دا ګرد سید ترین کاکړ، موږ یې ګرد بچیان یو. دا جزیرې سره دا نیکه چې دی، دا کاکړ دی، څه نومیږي؟ خرواري بابا. دا کاکړ دی
نن به د دې نیکهګانو ارواحان خوشحاله چې شکر دی زموږ لمسیان دغرې بیدار شوي سره متحد شوي دي نه دلته راغلي دي دوی ته د خدای پاک جنتونه ورکړي موږ ته د خدای پاک اتفاق و اتحاد راکړي عزیزانو لاس به وله ورکوو موږ عزیزانو جرګې څنګه شروع کړي جرګې پښتانه هغه وخت شروع کوي چې د حکومت هیله وخیږي چې حکومتونه بې ایمانه سي حکومتونه په پیسو سي حکومتونه په رشوت سي حکومتونه په دروغو سي بیا پښتانه جرګې کوي بیا جرګې کوي موږ هغه جرګه خو نه کوو یو وار پښتون په تکلیف سو میرویس نیکه سره راټول کړل شاوخوا وګرځېدی پښتانه کام عقل و پوه سره شریکه که د ایران باچهي یې ړنګه که په کندهار کې د غلجیو پښتنو باچهي جوړه بیا پښتون په تکلیف سو د نادرشاه افشار په شپو کې نادرشاه افشار پر لار چا مړ کوي بیا پښتانه په دغه کې سره کښېنستل کندهار کې اووه ورځې جرګه یې وکړه بیا یې د افغانستان جوړ موږ دا نه کوو چې پاکستان ماتوو بل ځای جوړوو لیکن پښتانه ته وایو چې پښتانه 3 کاله عزیزانو موږ خواست وکړئ وګرد پښتانه چې و پښتانه به دره روانه ده خدای ته وګورئ د پښتانه 3 جرګې پکار دي یوه د دې پښتانه یوه د دې پښتانه د افغانستان یوه د ګرد پښتانه د جهان د پښتنو او پښتانه وایي د خوار ملا په اذان خلک روژه نه ماتوي زموږ په خبره سر نه خلاصوو اخر چې موږ مجبور اوسو چې هېچا نه کوله موږ په بنو کې جرګې بنیاد کښېږو چې بیا جرګې د خلک رالو بیا هر یوه نارې ویلې د خان مومن خبره ول چا مړ کړي دا مار ورما نو عزیزانو نن موږ په جرګو کې ګرځو د چا بدي نه غواړو د چا سره بد نه کوو موږ په دې وطن کې دلته په پاکستان کې جمهوریت غواړو دلته آیین غواړو د آیین لاندې باچهي غواړو او دلته د پارلمنت د طاقت سرچینه غواړو په افغانستان کې د لیک په اخوا افغانستان د افغانانو کور دی د افغانانو اداره ده د افغانانو پلار و نیکه ننګ دی زه دا خبره کوم هر وخت یې کوم چې په افغانستان کم پښتون نه خفه کېدی خوا یې نه خفه کېدله پر خپل ایمان دې سوچ وکړي ایمان یې کمزوری سوی دی ایمان یې کمزوری سوی دی چې په افغانستان خوا نه بد افغانستان به آبادي افغانستان به آزادي افغانستان به مستقل خپل اجنډه دی پاکستان به آزادي پاکستان به آبادي پښتون بلوچ سندای سرایکای په خپلو وطنو کې به د خپلو دغه واکدارۍ د خپلو نعمتونو دلته به د پښتانه بلوچ سندي جمهوري پاکستاني دا زنده‌باد او هغه افغانستان زنده‌باد دا د پښتونخوا ملي پارټي لاره داسې به څوک نه کوي چې افغانستان به په ډبرو ولي لاس په درشان نه سي موږ پښتونخوا ملي پارټي د روس پښتونخوا ملي پارټي د چین ډېره شکریه ادا کوي ډېرې کور ودانۍ کوي چې زموږ په دې سیمه کې چې کم د جنګ د بدیو دوړې را روانې دي دوی د افغانستان پر څنګ ولاړ او د افغانستان سره خپل سفیران دغه کړي دي کور یې ودان چینیانو پاکستان ته هم وایي چې د افغانستان سره لار جوړه کړه افغانستان مه زیروئ وای محمود خپله لار پرېښوه د طالبانو ملګری شو دغه طالب د ژله ګرځم چې دی د وطن پر استقلال جنګېږي او پر هغه بریتو توبه مې د بدې خبرې نه سم کولی دا خلک لاس پامه به پر هغه بریتو زه د پښې مې چاږې کوم چې وطن خرڅوي دغسې زه یم د ملا ملګری داسې زه یم د طالب ملګری چې دی د وطن پر ننګه ولاړ نور د وطن طالبان په هره پارټۍ کې شي پښتانه عزیزانو په اشارو کې زه به خبرې کوم دغه خبره موږ لکه دغه وویل طالبمن صاحب هم وویل زیارتوال هم وویل بلوڅ میر عزیز دی بلوڅه د دې نه مخکې دا بله خبره وکړو عزیزانو هر چا لاس ول ورکړی دی یو کیسه یې راونه کړې بلوڅ جنګ کوي ټکان کوي مړي کوي بدۍ کوي سندیان زرداری صدر وو
د صدر په تقریر کې دا خبره وکړه چې هغه نیرونه به جوړېږي دا د پاکستان د خیر نیرونه د ډېر ښه دي. بیا NFIC چې کومه اداره بیانوي دغه غرونه چې قبضه کوي دا یې ول دا ډېر ښه کار دی. سیندیان یو مخ راووتل په دا سره دوبې د سړکان مړکان ګډ بند کړ، بده ورځ یې جوړه کړه، زرداري هم مجبوره کوي، شاباز یې هم مجبوره کوي، بېرته یې هغه نیرونه پر شا کړه. نن بلوڅ په جنګ اخته دی، خدای مه کړه. که سهار بلوڅ زما او ستا د دې پاکستان سره د توپک په خوله فیصله وکړي، بیا به ته چیرې یې؟ بیا دی وایي ما په توپک ګټلې ده، ما د بلوچستان دپاره جنګ کړی دی، ما مړي کړي دي. زه به ده ته وایم چې عزیزه ستا په جنګ نه جنګ موږ کار نه ده. زه خپل عزیز لاس تړلی تا ته په لاس درکړم، عزیزانو دوو نومونه یې زه نه اخلم، ته یې بیا پخپله وپېژنه. لاس تړلی و تا ته په لاس درکړم، زما خپله خاوره ده ستا خپله خاوره. که ما د ورور په رنګه ورور بولې په ګټه په تاوان کې ما شریک بولې، ګورنر وزیر اعلی په وار نیم تاوان پر ما نیم پر تا، نیمه ګټه ستا نیمه زما، بیا د سره چلوم. او که نه کوې بلکل چې د هغو چې پښتونخوا جوړېږي موږ مه مجبوره کوه چې موږ دا ووایو چې جنوبي پښتونخوا د جلا صوبه سي او نه ملي افغانیه یې نه د پښتونستان. بیا موږ مجبوره یې دا وکړو. عزیزانو پښتانه وایي د بیدو د مړو برخې نشته، مړو ته خلک برخه نه ورکوي، نه بیدو ته برخه کوي، بیدو ژبه نه. راس راپورت لاس وله ورکړي یو بل ته. موږ بیا ښه خلک یو. د خوشحال خټک یو شعر دی، چا چې موږ په لاس ورکړي وو یاران. د خوشحال خټک یو شعر دی و چې زموږ کښتۍ یې ډوبوله خپل جهاز یې توپانیست. دا هر عمل یو دی عمل ستا خدای خو ستا. داسې یو حال پېښ سو هغه دواړو رامنډه کړله، ستی دروازه یې سر لاندې کړي چې موږ دلته الیکشن کوو دواړو، هغه هم هغه بل هم. دغه خوار پښتونخوا دغه خوار پښتون ولس هغه یو د قومي اسمبلۍ ممبر کوي او بل یې د سینټ ممبر کوي چې تا چې کړي دغه پروا نه لري. اوس راغلی ننواتې موږ پښتانه خلک یو، تا به قومي اسمبلۍ ته ورسو او بل به سینټ ته ورسو. تا چې سره سره کړي وو هغه دې وکړه، موږ دا د سره وکړه. بدې خبرې مه ورته کوئ، دا زموږ عزیزان دي. خپله خبره کوو عزیزانو، خپل تنظیم جوړو، خپل تنظیم جوړو. نن دا اسمبلۍ اجلاس روان، بجټ اجلاس. په اسمبلۍ کې د عمران د پارټۍ درنې وي خلک، درنې وي. که دوی رښتیا وایي چې عمران خان را خلاصوو، که دوی رښتیا وایي چې عمران خان باید په جیل کې نه وي، په کار دا ده. زه نن نه یم ورغلی، زه د جلسې نه راتلم. په کار دا ده چې د عمران پارټۍ دا اوس چې کم حکومت دی، که فوج ملګری دی هم که بل څوک ملګری دی هم، دا غیر عیني دی، دا ناروا دی، دا غلط دی. او پاکستان آئین دا وایي چې څوک آئین نه مني، څوک په آئین ولنډې وایي، څوک په آئین کې خیږي د هغه خلاف راووځي وایي هغه هغه دی. ګس وایي جیل ته یې واچوي، پانسۍ یې کوي. موږ څوک نه پانسۍ کوو، لیکن د عمران پارټۍ که غواړي نن په کار دا ده چې دوی د قومي اسمبلۍ په اجلاس کې وچ په سپیکر ته ودرېږي چې ته غیر عیني حکومت یاست، په ډاکه راغلي یاست، په غلا راغلي یاست، په زور راغلي یاست، ولکه یا خبره راسه وکړې یا بجټ راسه پاش. دوی کولی سي کې نه کوي، بیا نو موږ مجبوروي، بیا موږ مجبوروي. ما ورته ویلي دي چونکې عمران هلته دوی پارټۍ درلوده، ما دا خبره ورته کړې ده چې وروره د دې ناروا حکومت خلاف راوتل خو به غواړي. نو راوتل طریقه ما ورته ویل دا به وکړو، دا ناروانه جمعه یا هره جمعه چې ترږدئ په پاکستان کې تر لک بالا ماجتونه، 1.5 لک 2 لکه ماجته په هر کلي کې پښتونخوا کې هم شته، بل ځای هم شته. د جمعې لمونځونه کېږي. ما د جمعې په لمانځه کې که په مسخیل کې، که په مراڼي کې، که په ګلګت کې، که په چترال کې، که په چمن کې،
که په ګومل کې، که په دغه کې شوی کې، که په پنجاب کې، د هر جمعې په لمانځه کې پکار ده چې موږ راووځو د تحریک انصاف کارکنان او د پښتونخوا ملي پارټۍ ملګري د تحریک تحفظ عین پاکستان او درې نارې وکړو. ښه دی اردو خو بیا دې خلکو خوا بدېږي جیب. نو عزیزانو ما دا ورته ویلي دي چې د په جمعې په ورځ له ګلګته نیولې تر لسبیلې تر کراچۍ تر ګوملې تر چمنه پورې دا د جمعې په ورځ به راوځو، ملایان پیران زموږ اهل تشیع ملګري تحریک تحفظ عین پاکستان چې دلته به عین وي، دلته به انصاف وي، دلته به رشوت نه وي، دلته به درواغ نه وي، دلته به سم آزاد انتخابات. عزیزانو چې موږ دوه سوه کسه په مسجد کې راوځو، دوه سوه کسه، که په پاکستان کې 1 لک مهاجر ته دا 2 کروڑه خلک، 2 کروڑه خلک نه ښکنځل کوي نه بدې خبرې کوي. دا خبره کوي چې زه انصاف غواړم، زه رښتیا غواړم، زه رشوت نه منم. اوس پاکستان لاړی، پاکستان په بد اخته سو، پاکستان کور خراب شوی دی. خدای پې په هغه ته وایي وروره د لویو بلډینګانو څخه لرې ښورئ. دا د غلاو بلډینګان یې جوړ کړي، دا کوچنی دی، دا خو ډېر کوچنی دی. یا دغه بلډینګ یې جوړ کړی 14 پوله 14 چته ښځې پرې کړي دي. لکه په خدای مه لنډې وایي، زه شرم وکړم بې غیرته. ښځې پرې کړي هذا من فضل ربي، دا عربي څه کې د قرآن شریف دغه دی، دا د خدای پاک فضل دی. هلکه ته خدای پاک د کور سره نږدې کور دی، پر تا یې فضل دی. ما ټکان پر کړي دي، غله ډاکا بې ایمانه دروغجنه سم پرې ولیکه دا د رشوت زور. بل ځای پرې ولیکه چې دا مې په غلا جوړ کړ، بل ځای ولیکه دا مې پلاني کړ. هذا من فضل ربي، دا د خدای کار د خدای کار ته ځان برابروي، د خدای کار به پرې کېږي. عزیزانو موږ به عزیزانو وچ فیصله کوو، که تبلیغ یې زنده باد، که جماعت اسلامي یې زنده باد، که جمعیت علما اسلام یې زنده باد، که ANP یې زنده باد. عزیزه ته د دې پښتون قام بچی، دا قام د دنیا جهان په نعمتو رب سوللی دی. الله پاک دریابونه ګرد ته ورکړي دي، دغه ځنګلونه یې دته ورکړي دي، د دنیا جهان نعمتونه یې ورکړي دي. زه اکثره دا خبره کوم چې په سوره رحمان کې الله پاک کوم نعمتونه بیان کړي دي. ګر ستا په وطن کې ستا بیا موږ د لوږې ورک، کله په دوبۍ کې، کله په فلاني ځای کې، بیا دې پرېږدي نه. یو وایي غل دی، بل وایي ډاکو دی، بل وایي قاتل دی، بل وایي پیروش دی، بل وایي پلانار. ما ته چې خشم راشي وایم چې دا زموږ پیروش دی، غل دی، بې ایمانه دی، بې غیرته. بیا تا د خپل لور چوکیدار ولې جوړ کړی؟ بیا تا د خپلې ماینې چوکیدار ولې جوړ کړی دی؟ ستا د کور چوکیدار زه یم، بیا زه نه یم غل. او چې حق غواړم بیا زه غل یم، بیا زه هیروین فروش یم، زه پلانه یم. دا نومونه بدلول غواړي عزیزان. دا نومونه زموږ په اتحاد او اتفاق بدلېږي. لاس وله ورکړئ، لاس وله ورکړئ عزیزانو. هېڅوک دا خلک، دا موږ خلک، دا خدای دې نه درکړي، دا موږ خلک دا چې سره دغه شو، دا چې موږ سم تنظیم جوړ کړو، لاس وله ورکړو، دا د دنیا یو لښکر یې نشي ماتولی. پیغمبر د خدای چې د خپلو تربرو سره اول بدي کوله، ګرد لښکر یې 314 کسه، 314 کسه. دا د ده لومړی کشف بګیر و چې لاس یې وله واچوه. 314 کسه، دا په زرګونو خلک، یوازې دا نه دي، دغونې نور هم دي، دغونې نور هم دي، دغونې نور هم دي. دا راټولول غواړي عزیزان، دا راټولول غواړي، منظم کول غواړي. او انشاءالله اوس یې وخت راغلی دی، اوس یې وخت راغلی دی که خدا کول پښتانه شاوخوا ګوري، شاوخوا ګوري، چا ته حق ورکول کېږي. د ما سره دا اوس دلته موږ کارونه کوو. عزیزانو دا زموږ عزیزانو زموږ د رزق لارې خلک، ما ته لمونځ کاوه د زیارتوال تقریر مې اورېد. زموږ د رزق لارې خلک بندوي، د رزق لارې. پاکستان وړمه ورځ د دغه سره جنګ وکړي، د هندوستان سره. تاسې اوس ورسئ، نن ورسئ، اوس ورسئ، د لاهوره څخه تر واګا پورې یو زنجیر نشته،
بدي سره کړې ده مړې سره وکړه جازونه سره رایله کړه د واګا صدر د لاهور پورې یو زنځیر نشته دښمن دې هغه بولې او رد د لس کلارې زما ته تړي نه د کمردین پر لار ما پرېږدې نه مې د ګوملې پر لار پرېږدې نه مې د وزیرستان پر لار پرېږدې نه مې د چمن پر لار پرېږدې نه مې په انګور اړه کې پرېږدې زه خیرات نه غواړم راسه کسټم هاوسونه جوړ کړه کمردین په خوله کې هم جوړ کړه په انګور اړه کې هم جوړ کړه په بیرمل کې هم جوړ کړه په ګومله کې هم جوړ کړه په چمن کې هم جوړ کړه په توبه کې هم جوړ کړه د ما څه ټکس واخله زه یې له دوبۍ راوړم په ټکس یې راوړم پاکستان له بیا په ما کار مه لرم پارون په لاهور کې یار دوی بې ایمانانو پیسې یې راخیستې رواج چې یار پیسې یې راخیستې دي د ایران شیدې د ایران چاکلیټ د فلاني ځای جوز د فلاني ځای دغه بلاولی سوپاری پرون یې په لاهور کې حملې پر کړي دي د کراو د عرباو مالونه یې ځینې وړي موږ دې ته مه مجبوروئ وسړی موږ دې ته مه مجبوروئ دا واته لارې زموږ په لاس کې دي په خدا که بیا په هوا کې ورسه تېر شي په هوا کې ولکه راسه تېر شي بیا په ډبرو ځلولو بس زه په خپله لار کار کوم پر بله خوا کې څه کوم کوچه ژوب داسې پر دغه مخ پېښور درا ځای پورې هلته د رای خیبر خوله دلته د چمن خوله خو ته به پر ما راځې زه نه درځم بلوس ما لګیا دی یو ځای انسانان الله لوا بل ځای سړي وژنو عزیزانو دا ګردې خبرې جرګې کوو زه لګیا یم مې صده کلمې مې غوړې دي خلک مې ښه ساتي بې صده ښه ډوډۍ راکوي مخه مې کړې ده چې اختر تېر شو بیا مخه کوم پر دغه مخ د دې خوا راځم بیا به راوګرځو انشاءالله عزیزانو خبره د کام ده سره کښېنو به موږ لیوني نه یو ته چې هر څوک یې د هرې پاټۍ و خدای ته وګوره او قرآن ته وګوره د موږ سره خپل عقل شریک کړه یو خبره باندې په ته پوهېږې په بله به زه پوهېږم په بله به یو ساکار پوهېږي په بله به یو ډاکټر پوهېږي په بله به یو انجینر پوهېږي دا به کښېږدو اوس خو شکر دی موږ بې حسابه مدرسې لرو په سوو په زرو علما لرو په سوو په زرو پیشډیان د یونیورسټیان لرو ډېر زورور عالمان خلک لرو ښه غړیالي جرګماران لرو د سوټي خلک مشهوره سوټي په دې سوټۍ اخري خبره سوټي څه به کار نه خبره دا ده ما سره به کښېنې د ما سره به سر خلاص موږ مجبوره یو موږ اخر مجبوره یو موږ به د دنیا عدالت له ځو موږ به اخر د دنیا عدالت له ځو افغانان یې په مخه کړي دي ته ووځه څنګه ووځم چې راغلی یم تا خپل ته خالد بن ولید یې دا مهاجر نه دي دا مجاهدین دي که دوې ښځې لرئ یوه ورېله کوي شیده یې وکړي که خور لرئ دغسې یې ورکړي که پیسې لرئ دغسې یې ورکړي نن بیا څه بده پېښه شوه کډې بار کړي چیز یې بار کړم دا د دنیا قانون دی عزیزانو دا د دنیا قانون دی او موږ مجبوره یو که د پاکستان خلک سر نه خلاصي موږ د پاکستان حکمرانانو ته وایو چې مهرباني وکړئ هغه افغانان چې دلته زیږېدلي دي دا په زرو په لکو دي په زرو په لکو دلته زیږېدلي دي دلته یې سکولونه ویلي دي دلته یې مدرسې ویلي دي دلته شپاړس اتلس جوماته ویلي دي دا په زرګونو خلک دي دا نه افغانستان لیدلی دی که دغسې یې وار ورغلی وي دلته اوسېدلی دی دلته کښېنی لوی سوی دی دا حق لري چې ته شناختي کارت ورکړي د نواز شریف شپې وې عزیزانو نواز شریف کمیټۍ جوړه کړه موږ ګډ پکښې عمران خان هم پکښې و فضل الرحمن صاحب هم پکښې و جماعت اسلامي والا سراج الله هم پکښې و لیاقت دا هم پکښې و د ایم کیو یم والا د ګردو پاچاهانو مشران زما خیال اسفندیار هم راسره و موږ ګردو دا ولیکل چې وروره کم سړی دلته پیدا سوی دی هغه ته شناختي کارت ورکړه بیا عزیزانو دې د افغانستان خلکو زموږ د خویندو سره ودونه کړي دي ما لور ورکړې ده چا وراره ورکړې ده چا خور ورکړې ده چا سره ورکړې ده هغه غریب څه ګناه کړې ته دی په مخ اخې دا زموږ په زرو
ښځې دا غریبان مې د کوره ځي د دنیا قانون دا نه دی موږ اخر مجبوره یو موږ به د جهان عدالت له ځو په دنیا کې قانون دا دی په دنیا کې قانون دا دی چې کم سړی پر کم مځکه وزېږېدی دی د هغه ځای اوسېدونکی چې کم سړی پر کم ځای وزېږېدی دا د هغه ځای قانون اوسېدونکی فرانسیسیان انګریزان امریکا روسیان هغه ټول خلک چې د دوی د ښځو سره ودونه وکړي هغو ته د خپل قام شناختي کارت وکړي نو عزیزانو دا خبرې ګردي پښتونخوا میلیان پارټي ته ولاړې نه دي ګران دا د کوټې د شهیدانو خبرو کاغذ یې لا وختي خبره کړې دا عزیزان د قام وروره موږ دا بې حسابه نه یو تیار وده چې خپلې جرګې وکړو خپلې جرګې وکړو بیا به خلکو سره حساب کړو چې ته زما بچیان پر څه شي وژني پښتانه په وطن کې بلوڅ په وطن کې خو مرګ پر دوې خبرې دي بس یا به څوک ستا په کور ننوتلی بې ادبي مرګ یې ستا یا به څوک ستا نازولي بې وژلي یا به نه کوي بیا یې مرګ ستا ته زما بچیان پر څه شي وژني دا وطنونه عزیزانو نن دا وطن ستا وطن عزیزانو افغان وطن پښتون وطن لچتراله یې واخه بیا راځه داسې بیا تر افغانستان نه کیا چې پکې وایشو کینا چې تر کوملي تر دې ځای پورې عزیزانو دا د دنیا جهان د هر د دنیا جهان د خزانو ډک دوی یو اداره جوړه کړې ده پاکستان جوړه کړ هغه موږ دلته په دغه کې دا غیر آییني ده وروره موږ سره به دې مه کوئ دا غرر مالکان لري پر یوه یوه شرم پر یوه یوه جرګه پر یوه یوه ماخۍ پر یوه یوه سرسان ده موږ تر ورځ له وژلي دي پر یوه یو سره روان شوی وا دلته دغه دي سره زر دي نو بیا څه به وکړم بیا موږ د IMF قرضدار یو ستا د کلي سره زر موږ وړو موږ دا دغه خلاصوو د کور خود یې خلاص کړه تا د IMF څخه په کروڑاو نه نو 90,000 عربه کلدار یې د پور اخیستی وروره یا یې ته راوښیه یا به IMF ته موږ خواست وکړو چې IMF د تاسې چې کومې پیسې پاکستان له الله اخیستې دي چې زما په کلي په وطن کې هر څوک خرڅ کړي دي یو په دوه به یې درکړه یو په دوه به یې درکړه او که تا اخیستې دي په خپله دي چې خدای به څه بلایې په کړي دي اوس یې زما په سرو زرو غاړه باسي او پښتانې ښځې وایي غرت پیسې تا وخوړې زما په پټرولو زما په سرو خود پاکستان دی راسه نیشتمن یې راسه په دې غرو کې که خدای پاک سره زر پیدا کړي دي که کروم دی د سره زر لا ګران شیان د زما ستا په غرو کې ستا په خلا کې استعمالیږي راسه راوبې باسو موږ وطن سره بېشلی دی یو لویشم بېشلی په دې کونډې خبرې په دې کونډې خبرې د هر یې یا رحمتشاه بابا بېش کړی دی په پېښور کې شیخ نلي کړی دی بیا موږ خپله په هیلو په خیلو سره بېشلي دي زیارت د زیارت الله پاک څه نعمتونه پیدا کړي موږ خالي دا ګناه کوو او دا خوندوره ګناه لا خامخا کوو زیارت د زیارت د خلکو ګولمنه د ګولمنې د خلکو خراسان د خراسان د خلکو توی د دوتانوی پلانې خراسان د کاکړو دی پلانې علاقه د فلاني ده دارنګه راسه د ما سره کښېنه یو څه حصه زما دا کښېږده په سل کې 15 په سل کې 10 زه به هم دا لوږې سپږې پر کرارې کړم او که دا یي چې ته زما وطن لوټې زما د وطن مسافر به په دوبۍ په دغه کې په سلو